واتس اپ کې نوې اپډیټ راغلو. ګورئ دا اپډیټ بس تاسو ډیر زیات خوښ شي. مخکې به مونږ چاته پکچر لګلو نو هغه دلته کې تاسو ته د ایک بٹن ښکاری چې مونږ به دا دباو کړو نو هغه به زمونږ پکچر چې کم دی د یو پرې کته شو دوباره به هغه نشو کته اتوماتیکلی به د هغه کس نه ډیلیټ کیدو. اوس تاسو وایس میسج سره هم دسی کولای شئ چې تاسو چاته هم سند کوئ یا دلته کې تاسو د ایک بٹن درکې تاسو چې په دې کلیک واخلئ یو ځل به هغه کس چې کم دی د میسج اوري دوباره به چې کم دی هغه کس دغه میسج نشي اوریدي اتوماتیکلی به دا تاسو نه هم د دوی نه هم چې کم دی دا وایس میسج ډیلیټ کیږي. ډیر زبردست اپډیټ دی زما خو ډیر زیات خوښ شو. نو ګوره دا اپډیټ به موږ څنګه راولو په خپل واتس اپ کې. د دې لپاره ګوره تاسو په خپل موبایل کې پلی سٹور ته لاړ شئ په سرچ کې واتس اپ ولیکئ دلته کې دلته تاسو خپل واتس اپ چې کم دی اپډیټ کړئ بیا خپل واتس اپ اوپن کړئ بیا چاته هم چې تاسو میسج لګئ وایس میسج تاسو وایس میسج باندې کلیک اخلئ بیا دلته کې تاسو ته آی بٹن درکئ نو چې کله تاسو میسج لګئ آی بٹن ور سره دباو کوئ نو بیا چې ګوره تاسو چاته هم میسج ولګئ نو هغه چې ګوره یو پیری ووري بیا هغه ته اوپن خای نو بیا به چې کم دی نشي غوولې هغه ته بس دا اوپن بٹن خای. نو که ویډیو معلوماتي ویډیو در سره لایک کړئ دغه شانتي کې نور خاصه او خوندور معلومات لپاره ایډیټ سره فالو کړئ.